علیکم دوستانو، خدای تعالی دې وکړي چې روغ جوړ صحتمند اوسئ. دوستانو، نن بلې ویډیو ته مو پام راګرځوم. څنګه کولی شو چې د فیسبوک پیج جوړ کړو. بعضو کسان یې مشکل لري او دې سره او جوړېدو سره یې کوم لکه بلدیت نه لري. نو غواړم چې دغه طریقه تاسو ته وښیم چې څنګه په یو پیج باندې کار سړی وکړي او مخې ته یوسي او څنګه یې جوړ کړي. نو دوستانو راځئ تاسو ته به دا طریقه در وښیم، را سره په ګډه وګورئ. پیج باندې به کلیک کړئ. دا عمومي صفحې کې زه ولاړ یم او پیج باندې به کلیک کړئ. کله چې مو پیج باندې کلیک کړئ نو تاسو به سی آل پیج باندې کلیک کړئ. دلته اخره کې یو اپشن راځي چې کریټ نیو پیج. کریټ نیو پیج باندې چې کلیک کړئ تاسو به یو عمومي صفحه کولاوه شي. دلته به د پیج په باره باندې انفارمیشن یعنې معلومات غواړي. یعنې دغه لومړی ټکس باکس چې دی دې کې یعنې تاسو د څه په نامه باندې یعنې دغه پیج جوړول غواړئ که نه. نو موږ غواړو چې یعنې یو نوم خپل نوم ورکوئ، هم کوی شئ چې د احمد خان په نامه باندې زه غواړم پیج جوړ کړم. نو کله چې احمد خان په نامه غواړئ پیج جوړ کړئ، دغه پیج مو د څه نه یعنې اخیستل کېږي، یعنې د څه په اړه باید وي. نو زه غواړم چې دې کې چې هر څه لیکئ پرسنالټي څه پوزیشن مو څه دی، یعنې دې کې هر څه کوم شی پکې نشروئ، نیوز یي، فني دي، همداسې. خو زه غواړم چې نیوز پکې خپور کړم. صحیح ده. یا که دلته غواړئ احمد نیوز ورکوئ، هم تاسو کولی شئ چې احمد نیوز ورکوئ. د احمد نیوز په اړه باندې موږ یو پیج جوړو. اول حرف یې کیپیټل کړئ چې دا یو مناسب راځي بیا. نو دلته زه یعنې تاسو نه غواړئ چې دغه پیج تاسو کوم جوړ کړو دې کې څه غواړئ نشر کړئ که نه. نه یو لنډه سمري به د دې پیج ولیکئ چې څه هدف یې د دې پیج، یعنې مهم معلومات یې څه چې هر څه تاسو ته په ډېرې اسانۍ سره کوم نظر چې تاسو په خپل ذهن کې لرئ دلته یې ولیکئ که نه. نو که چېرته مو دا هم ډک کړه نو دوستانو تاسو به کریټ پیج باندې کلیک کړئ. کله چې مو کریټ پیج باندې کلیک کړو نو دلته تاسو پیج مو جوړ کړ اما تکمیل صحیح نه دی. نو لوډینګ روان دی، صبر تاسو یو څه صبر وباسئ. د انټرنیټ ضعیفوالی هم دی دوستانو. نو تاسو په ډېرې اسانۍ سره دغه پیج جوړ کړ. اوس څنګه کولی شئ چې مطلب دغه پروفایل یې هم چینج کړئ. پروفایل څنګه چینج کېږي؟ او پروفایل پکچر باندې به کلیک کړئ او اپلوډ فوټو باندې به کلیک کړئ او همداسې کوم عکس چې تاسو خپله طبع باندې ورکوئ هغه هم ورکوی شئ. مطلب زه دغه عکس ورکوم خبرې تازه او سیف کوم یې، نو دغه زموږ د پروفایل پکچر د دې پیج لپاره انتخاب شم. ګورئ دوستانو، نو پیج خو جوړ شو. دغې ځینې تاسو کولی شئ چې انوایټ کړئ کوم کسان چې دې پیج ته انوایټ کوي دې ځینې هم کېږي. او دغه بټن د سینډینګ ده چې کوم میسج تاسو د کومې طریق نه تاسو لاس راوړلی یا تاسو یو بټن جوړېدو ته ضرورت لري په مسنجر تاسو سره کنټاکټ شي. دا ریفریش کړئ، تاسو څه وګورئ دوستانو، تاسو بټن د میسج لپاره اضافه شوله. دلته دوستانو دا د کور فوټو هم مهم دی چې ځکه کور فوټو هر پیج باید ولري. نو کوم فوټو ته انتخابوي هغه به ستاسو مرضي ده دوستانو. او زه غواړم چې دلته یو نارمل پکچر راواخلم او کېږدم پکې. خیر تاسو به خپله علاقه ده چې کوم پکچر غواړئ انتخاب کړئ ورته. دغه ستاسو د پیج جوړېدل طریقه ده دوستانو. تاسو کولی شئ کوم پوښتنه یا کوم انتقاد پیشنهاد وي راسره شریک کړئ او موږ تاسو سره په ډېرې اسانۍ دغه مشکل حلوی شو انشاءالله. بیا هم تر بلې ویډیو مو خپله